Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. د دوا اټمی طاقتونو هندوستان پاکستان چې په دواړو کې زیاتره خلک د یو بل نه د مذهب یعنی هندو او مسلمان په نوم هم ډېره سخته کرکه کوي، ډېره غټه او خطرناکه جګړه شروع شوه. د دې جګړې شروع کېدلو د دې جګړو د ښکېل کېدلو علتونه او بنیادونه څه دي او د دې جګړې نه دا دواړه هېوادونه وتې هم شي او که نه، په دې باندې باس کوو. په دې هم باس کوو چې دواړه هېوادونو د دې جګړې لپاره څومره وسایل لري او څومره زغم لري او څومره برداشت لري او څوک د یو بل مقابله کولی شي که نه، په دې هم باس کوو. آیا نړۍ په ځانګړې توګه G7 هېوادونه، امریکا او نور د دې جګړې د دې سیمې نه د نړۍ ته د خپرېدو په فکرمندۍ کې به د دې دواړو مټ ونیسي که نه، په دې هم باس کوو. خو تر اوسه پورې تازه پرمختګ چې کوم دی په ممکنه توګه زیاتره خلک خبر وي، خو زه به یې درته ووایم. نن سهار په پېښور کې، په اسلام آباد کې، په پنډۍ کې، په لاهور کې پاکستانیان د هندوستان د میزایلي بلسټیکي توغندیو د چاودنو سره پورته شو. نور کله به شاید په غوږ کې د خواته یا جخت جماعت نه د مولوي صاحب د بانګ یا اذان غږ راته، خو نن د هندوستان نه توغول شوي توغندي چې کله د پاکستان په خاوره چاودېده نو دغه چاودنو د دې خواوشا ځمکه لړزول او دی راپورته کېده. په خاصه توګه په بلسټیک توغندیو باندې د پاکستان پوځ منلې ده چې د پاکستان د نورخان هوایي ډګر د شورکوټ او د مرید بیس چې دی هغه په نښه شوي دي. د دې نه علاوه په پېښور کې خبریالانو ماته وویل چې هغو د هوایي ډګر خواوشا چاودنې واورېدې او په کراچۍ کې خبریالانو وویل چې ډېره سخته ګولهباري او په کراچۍ غټ سړک شارع فیصل باندې غټې چاودنې واورېدل شوې. په جواب کې پاکستان چې دا خبرې وکړلې نو سم د ټکه یې د بنیان المرصوص په نوم باندې د هندوستان خلاف خپل توغندي هدف ور وشغول او پاکستان دعوه وکړه چې په دې توغندیو حملو کې هندوستان ډېر سخت ګډوډ که. په ځانګړې توګه په پیروزپور کې، په پوکران کې، په جمو کې، په سریډګر کې او په بیاس کې د براهموس میزایل ذخیره یا ډیپو چې دی هغه یې تباه که. پاکستان خپل ټول هوایي حریم بند کړی دی. هندوستان کې هم په ډېرو سیمو کې هوایي حریمونه بند شوي دي. په هندوستان کې هم تاسو وینئ په مطبوعاتو کې چې ډېر خلک چغې وایي او جلۍ وایي چې دا د حمله وشوه، دا د هوایي ډګر چې دی تباه شو. په کراچۍ کې او په خاصه توګه په نورخان هوایي ډګر باندې چې کله د هندوستان توغندي ولګېده نو هلته هم خلکو وویل چې د نورخان هوایي میدان یې وویشي. پاکستان وایي د پاکستان خاوره محفوظه ده او د سترګې په بدل کې سترګه او د لاس په بدل کې لاس. همدا د پاکستان د پوځ په هندوستان د حملې نه وروستو غټ شعار و. هندوستانیان څومره مړه دي، پاکستانیان څومره مړه دي، تر اوسه پورې دا شمېرې نه دي معلومې. د هندوستان څومره تاوان وشو، د پاکستان څومره تاوان وشو، دا همرې شمرې نه دي معلومې. خو یو ځای چې پوکران نومېږي او بل ځای چې د پاکستان د خان لیبارټریز یا د پاکستان د اټمي وسلو د تحقیقاتو مرکز د هغه نومېږي، هغه معلومات دا دي چې په نښه کړی شوي دي. پاکستان هم د خپل پوځ او د استخباراتو او د اعلی سطحې غونډو کې د پاکستان د چارواکو له مخه د دې جګړې د انجام فیصله کول غواړي او دغه شان هندوستان هم ویلي دي. یو پاکستانی وزیر البته دا ویلي دي چې پاکستان نه غواړي چې خپل لوز مات کی،
لو سو د پاکستان د هندوستان سره چې په تاسو به ایټم بم نه درګزاري. په نورو لفظونو کې پاکستان ورغواړي هندوستان ته چې جګړه بند کړي کنه پاکستان به ته مجبور شي. دغه شان هندوستان کې هم ډیر خلک د پاکستان پاکله دا ګمان کوي چې د پاکستان سره چې کوم وسله ده په ځانګړې توګه د چین نه اخیستل شوې وسله J-10 جازونه او میزایلي نظام دا که د استعمالي هندوستان به بیا د روس نه او د اسرائیل نه نور نه اخیستل شوي نظامونه استعمالي. دواړو سره وسله شته دی، دواړو سره جازونه شته دی، دواړو سره سړي شته دی، دواړو سره تربیه شوي افسران شته دی. پخوا هم جنګونه کړي دي، البته پخواني جنګونه هندوستان ګټلي دي، که هغه د کارګل و که د 1965 و که 1921 و. دا ځل البته حالات قدر له بدل دي. د دواړو هیوادونو سره داسې وسلې دي چې هغه په لږ وخت کې ډېر زیات نقصان وراړولی شي. دا نقصان د دواړو خواو د هیوادونو د پوځونو نقصان نه دی، دا دواړو خواو ته نظامی نقصان دی، دا د انفراسټرکچر نقصان دی، په کوم کې چې پلونه تباه کېدل شامل دي، سړکونه تباه کېدل شامل دي، د بجلی نظام تباه کېدل شامل دي، د مواصلاتو نظام تباه کېدل شامل دي، د هوایي چلن او د بینکینګ نظام تباه کېدل شامل دي. په دې کې به د خلکو سره ان تر دې بیا خوراک او اوبه هم نه او په دې کې د ولس ژوند هم د لاسه تللی شي. په غټو ښارونو کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې، په لکھنؤ کې، په دهلي کې دا جګړه دواړه هیوادونه ډېر زیات بد مهال بد وضع سره مخ کولی شي. موږ نه خبر چې تر څو پورې خو څومره چې پوځونه دي په کې پاکستان نسبتا نړیوال دا وایي چې د هغو پوځي طاقت د هندوستان په مقابل کې کم دی او د ډېر وخت لپاره شاید دی د هندوستان په مقابل کې نشي جنګېدی. نو که جګړه اوږدېږي دواړه به آخري حد ته ځي او آخري حد بیا د اټمي وسلې حد دی او دا خطرناک دی. څه به کېږي؟ البته G7 هیوادونه وایي چې د نړۍ اوه اقتصادي هیوادونه چې دواړه هیوادونه باید د جګړې نه قلار شي. جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه تاوان تمامیږي او دا تاوان به افغانستان ته او نور چمګاونډ ته هم رسي او نړۍ ته به هم رسي. په دې منځ کې ملګري ملتونه هم اپیل کوي، امریکا هم اپیل کوي، نور هم کوي. سفارتي کوششونه شروع شوي دي، سعودي عرب شروع کړي دي. سعودي عرب البته په پاکستان او هندوستان دواړو باندې سیاسي تعلق هم لري او اثر هم لري او خواص هم کولی شي، منځګړتوب هم کولی شي. خو دا جګړه شروع شوې ولې ده؟ د دې جګړې بنیاد څه دی؟ جګړې بنیاد دی په پاکستان کې وسلوالې ډلې، سخدریزه وسلوالې ډلې چې لشکر طیبه ده، جیش محمد دی، لشکر جنگ دی، حرکت الانصار دی او دا هغه ډلې دي کوم چې هندوستان تور پورې کوي چې دی په مرید کې او په جنګ کې میشت دي. د پاکستان د پوځ په سوري کې او د پاکستان د پوځ د نظر لاندې او تربیې لاندې د کشمیر ته راځي او په هندوستان کې اړې کړې جوړوي او بیا هندوستان کې کله پلواما کې حمله وکړي، کله په پهلګام کې حمله وکړي او کله په 2008 کې په 28 نومبر باندې په ممبئی کې حمله وکړي. د دې مشران اوس هم په پاکستان کې ژوندي دي. د دې یو مشر مولانا مسعود اظهر چې په 1994 کې په سرینګر کې گرفتار شو، په 2009 کې په هندوستان کې هغه وخت خوشی شو کله چې پاکستانیانو د هندوستان د سورلو جهاز د دهلي نه روان و نیپال ته وتښتوه او دغه جهاز بیا په 1999 کې په کندهار کې کوز کو او د نړۍ ته مطلوب دهشتګرد مولانا مسعود اظهر خوشی کو او هغه پاکستان ته لاړ او دا غزه نه بیا هندوستان ته غواخونه کول. هغه نړیوال ترهګر ګرځول شوی شخص چې لشکر طیبه مشر د حافظ سعید نومیږي اوس هم په پاکستان کې دی وی چې د قید کړي د ضربن کړي د خو پاکستان کې ژوند کوي. په هندوستانیان دا وی چې د هغه ځای د قسمه دهشتګرد چې کله پورې موجود وي او په هندوستان کې اړې غړې کوي پاکستان سره روغ نشي راتلی. جے شنکر چې د هندوستان د باندنو چارو وزیر دی هغه پاکستان نړۍ ته دهشتګرد سپلای کوي. په جواب کې پاکستان بیا تور دا پورې کوي چې په پاکستان کې چې بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو تحریک ته BLA بلوچستان لیبریشن آرمی د دې په شا هندوستان دی. اوس البته هندوستان باندې دا تورم دی پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان تم کومکونه ورکوي او پاکستان په 22 اپریل باندې کله چې د پهلګام پیښه وشوه دا غیر وروسته 21 کسانو وجل دی ول د خوارج وو، طالبانو د خوارج وي او دوی وایي چې دا طالبان چې دي دا هم هندوستان را لګلی او پاکستان ته او پاکستان کې اړې کړې جوړاوه. دا مذهبي کرکه د یو بل خلاف تهمتونه او تورونه چې دي در اصل د یو بل سره جنجال وراړولې دي او د مستند په خوانه وراړولې دي.
اوس دا جنگ اخري جنگ دی د دواړو ترمنځ ممکنه توګه هم داسې وي دواړه هیوادونه که اټمي وسلې ته او دې حد ته لاړل بیا به نو دی توبهګار وي لاسونه به مروړي ما څنګه تفصیل وویلو دومره تاوان به وشي چې بیا به نړۍ شاید د راغونډولو او د مرهمو لپاره دوايانې هم نه لري او که دواړو طرفونو ته مشران سخت دریځه مذهبي سخت دریځه که هغه په هندوستان کې او پاکستان کې په دې باندې پوه شو په ممکنه توګه دا جګړه داسې اخري جګړه وي چې بیا یو بل پسې ټوپک روانه لي دواړه غریب هیوادونه دي اوس نړیوال اثر د دې څه کېدی شي هند او پاکستان خو دښمنان دي خو د هند او د چین هم دښمني ده چین د پاکستان دوست او ملګری دی پاکستان سره کومک کوي خو د دې کومک د دې آزاد مټ باندې جټن جازونه ورکول او میزایلونه ورکول شاید امریکا لپاره د قبول وړ نه وي ځکه نه وي چې چین او امریکا هم یو بل تخکر پخکر دی او تجارتي جنگ چې دی یا ټریډ وار چې دی شروع کړی دی نو دا جګړه که اوږدېږي نو په دې کې د روس دخیل کېدل هندوستان پلو ته د چین دخیل کېدل پاکستان پلو ته امریکا بېطرفه نشي پاتې کولی په دغه سیمه کې د امریکا دوستان دي د امریکا تعلقات دي د امریکا مفادات دي په افغانستان کې اوس هم د بګرام په هوایي ډګر باندې د هغو نظر دی وغیره 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 نو دا جګړه بیا نړیوال هم په خپل لمنه چې دا تر هغې پورې غځولی شي تازه معلومات به تاسو ګورئ په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې یو ځای بل دی خو دا خبره او دا خبر موږ د دې څېړنې سره کوو چې د دې اثرات څه کېدی شي د پښتنو په سیمو کې اثرات څه کېدی شي په افغانستان کې څه کېدی شي دواړو هیوادونه چې دي د هغې انجام د دې جګړې څه کېدی شي د دې نظر سره او د دې معلوماتو سره تر تاسو ما درسوو همدا د نن ورځې بي کاسټ Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy.